السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور احمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټکنالوژي. غواړم چې تاسو ته په موبایل کې د ډیلیټ شوي تصویرانو د بیرته راوستلو طریقه در وښایم، یعنې څنګه کولی شو چې موږ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران بیرته راولو. کو تاسو نه په موبایل کې تصویران ډیلیټ شوي او تاسو غواړئ هغه تصویران بیرته خپل موبایل ته راولئ، نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ چې په ټول سیسټم باندې پوه شئ. او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی ترې هم خبر شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه انسټال کړئ. پلی سټور به کولاو کړئ او دغلته به تاسو دغه نوم سرچ کړئ. نو چې کله هم دغه نوم سرچ کو دلته به تاسو ته دغه اپلیکیشن راشي. دغه اول نمبر اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به تاسو انسټال کړئ. نو دا بس تاسو د موبایل هوم سکرین ته راشي. بیا به دغه اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ، دا به کولاو کړئ او دغه سټارټ بیسک فوټو سکین دغه آپشن به کلیک کړئ. نو دلته بس تاسو د موبایل ټوله ډیټا دلته تاسو ته راواوړي. نو کومه ډیټا چې تاسو په موبایل کې اوس ده هغه به هم دلته راشي او کوم تصویران چې تاسو نه ډیلیټ شوي دي نو هغه به هم دلته راشي. نو دې کې به تاسو بیا خپل ډیلیټ شوي تصویران وګورئ. نو چې کله هم هغه ډیلیټ شوي تصویران په دې کې پیدا کړه نو لږ انتظار کوو تر څو دغه تصویران دلته موږ ته شو کړي. نو تاسو ګورئ دغه تصویران دلته راواړول، تاسو به هغه تصویر باندې بیا کلیک وکړئ کوم تصویر تاسو نه ډیلیټ شوی دی. نو چې کله هم په هغه تصویر باندې کلیک وکړو بیا به دغه ریکور آپشن کلیک کړئ او دغه دویم نمبر فولډر به کلیک کړئ او دلته بس تاسو یو فولډر ځان له وټاکئ چې کوم فولډر کې تاسو غواړئ د خپل تصویران سیو کړئ. نو تاسو به سمپل په هغه فولډر باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه اوکې آپشن کلیک کړئ. نو تاسو دغه تصویران به په هغه فولډر کې سیو شي. نو ګرانو دوستانو، امید لرم تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.